بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما څخه روایت ده وایي چې ټاکلې او فرض کړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سرسایه هغه ټاکلې او فرض کړې ده صاع من تمر یا یو پیمانه خرما او صاع من شعير یا یو پیمانه وربشي على العبد والحر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. په هر مرئی وسیل مسلمان نارینه او زنانه مسلمان او صغیر او کبیر خو چې مسلمانانی وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه او حکم ادا کړی دی چې دغه سرسایه یا صدقه الفطر دی ادا کړی شي مخکې د دینه چې خلک اغا د اختر لمانځه ته اوزي. رواه الجماعه مسند احمد صحیحین او سنن اربعه او دا حدیث راخسته دی. حدیث په دې باندې دلالت کوي چې صدقه الفطر او سرسایه فرض ده او په دې باندې د ډیرو علماو اقوال موجود دي. په فرضیت باندې او وجوب باندې تقریبا اجماع د امت موجوده ده. دا چې صدقه الفطر په چا باندې واجبه ده نو حدیث کې هغه ته جواب وشو چې د مسلمانانو په زړو وړو نارینه زنانه اصیل او مریان. د دارقطنی په یو روایت کې راځي چې په مسکین او غنی باندې دواړو باندې لازمه ده. سوال دا راځي چې مسکین او فقیر به څه لري؟ جواب دا دی چې کده ته سرسایه ورکړی شي د ځان ته د یوې ورځې نیمې سرسایه رزق د ځان سره معطل کې او هر چې نوره سرسایه ده نو هغه دی په سرسایه کې او په صدقه الفطر کې نورو مسکینانو ته ورکي. او د فرضه لفظ په وجوب باندې دلالت کوي او دا چې څه به ورکوي نو حدیث شریف کې د رزق یا د قوت البلد چې هغه خرما دي وربشي دي غنم دي او همدارنګه قوت البلد کې جوار هم راځي مېز دي دو قسمه میوه او نور قوت البلد ارزاق دغه باور کوي. او په دې باندې نور شیان نشي قیاس کېدلی دال نخود وغیره څوک په سرسایه کې نشي ورکولی. حکمت د سرسایې هغه رفق او نرمی د په فقیرانو مسکینانو باندې او هغوی غنیان کول دي د ټول او د سوال نه په ورځ د اختر او پاکی د پاره د روجهدار د روجې. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر طهرة للصائم. ټاکل د نبی صلی الله علیه وسلم سرسایه د روجهدار د روجې د پاکولو د پاره د لغو چټیاتو او د عاشقۍ خبرو د بیهوده خبرو د ګناه د صفائی د پاره سرسایه لازمه ده. او دا مسئله نن چیړو چې سرسایه کې باید قیمت ورنکړي شي ځکه صحابه او تابعین قیمت نه دی ورکړی او نبی صلی الله علیه وسلم او د هغه کلیوالو به په بیع باندې غله اخیستل او بیا په سرسایه کې ورکوله سوا د خرما او نه چې هغه په مدینه کې په خپله کېدلې نور ټوله غله د بهر نه راتلله په بازارونو کې به یې دکانونو کې به یې غله اخیسته او هغه بیا په سرسایه کې ورکوله. که چېرته پیسې ورکول جایز وی
نو نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې توسع او پراخي کړی وي، وروسته به صحابه کرام دغه قول ته رجوع کړی وي. لہذا د قیمت نه خودداري په کار ده چې سکه سرسایه 100 افغانۍ ده او 200 افغانۍ ده او 80 افغانۍ ده. دا قیمتونه چې دي دا صحابه کرامو رد کړي دي، لکه حدیث د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ ده چې زه به هماغسې پیمانه ورکوم څنګه چې مې د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې پیمانه ورکوله. بله خبره دا ده چې سرسایه هغه نورو کلو ته لیږل یا خپلوانو ته ساتل ښه خبره نه ده. باید هغه نږدې فقیران و مسکینان چې زما او ستا په موقعیت کې وجود ولري هغو ته سرسایه ورکړی شي، او دا چې موږ یې نورو ته ساتو دا به ښه نه وي، ځکه چې ټیم ورباندې اوړي. او دا هم ناانصافي ده چې د کلي مسکینان او غریبانان په بدحالۍ کې ژوند کوي او د نورو کلو خلکو او خپلوانو له موږ سرسایهګانې ساتو. دې ټکي ته د ټول مسلمانان متوجه وي. نو پیسې مه ورکوئ، جنس ورکئ. د جنس اندازه یوه پیمانه ده. یوه پیمانه 2 کیلو یا 2.5 کیلو یا 2 کیلو 200 ګرامه، یعنې 2200 ګرامه غله دانه چې دا په پیمانه کې واچولی شي، دغو نه وزن برابرۍ باید هغه ورکړی شي. او دغه پیمانې د صحابه کرامو په زمانې کې پیمانې د مدینې وي. الله دې په عمل نصیب کاندي.